سلورم نمبر خبره حکم د سلام. جناب سیرت صاحب د سلام اچول او کول دا سنت دی او د سلام جواب ورکول دا واجب دی. بله یعنی که چا د سلام جواب ورنکه نو دته دومره سزا الله تعالی ورکوي لکه چې فرض یې پریښي. دا واجب او فرض دا په دې ثواب کې او په عذاب کې سره یو دي. یعنی موږ او تاسو اکثر په دې لاره ځو چې سلام وکړو څوک جواب نه کوي او بیا چې کله یو بل نه زړه ښه نه وي او ښه نه وي بیا خو د سره جواب نه کوي. حالان کې دې ته فکر نه کوي چې چا د سلام جواب ورنکه د دې دومره سزا ده لکه فرض مونځ چې قضا که. څنګه چې د فرض مونځ په پرېښودلو کومه سزا ده دا د سلام د نه ورکولو باندې هم دومره سزا ده ځکه دا واجب دی او د واجبو ثواب د فرض غوندې دی او ترک د واجبو د دې عذاب په مثل د ترک د فرضو دی. بله پنځم نمبر خبره کیفیت د سلام. سلام چې موږ او تاسو کوو نو زور به ورکوو، جهر به کوو په سلام کې. بله او که یو سړی سلام وکړي داسې چې ناس خلک یې وانه اوري نو په ناستو خلکو د جواب ضروري نه دی او د سنت ادا نه کړ نو سلام چې څوک کوي نو جهر به پکې کوي او په زوره به یې وایي او دې کې فایده دا ده چې د اوریدونکو خلکو نورم خوشحالي او محبت چې دی هغه دې سره زیاتیږي.